د سیمې او د نړۍ تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. ارګ د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي په بهرنیو چارو وزارت کې پر یو لړ اصلاحاتو کار کوي چې پر بنسټ به د دې وزارت لیدلوری او سیاست په سیمه ییزه او نړیواله کچه تر ډیره پر اقتصادي همکاریو او د اړیکو پر پیاوړتیا راوڅرخي. د ولسمشر محمد اشرف غني ویاند صدیق صدیقي نن یکشنبه کابل کې خبریالانو ته وویل په دې وزارت کې ګمارنې باید له دې وروسته د وړتیا پر اساس وشي. پاکستان مولانا فضل الرحمن د عمران خان حکومت ړنګولو لپاره به نن د نورو ګوندونو سره یو ځای شي. د یوې ناستې پر مهال نوې پریکړه او پلانونه اعلان کړي. هند د هندي فلمونو نامتو ستوری سنجیده دا ځل په نوي فلم کې د افغانستان د بنسټګر او ستر امپراتور احمد شاه بابا رول لوبوي. دغه فلم چې د پانیپت په تاریخي جګړه باندې جوړ شوی دی نوم یې هم پانیپت دی او د پانیپت په مقام په دریم جنگ جوړ شوی دی چې احمد شاه بابا پکې مراఠیانو ته ستر او تاریخي ماته ورکړې وه. ډیوه نیازی د ډیوه افغان ټیم او بونیر ټیم ترمنځ نن په پاکستان کې لوبه ترسره شوه چې د ډیوه افغان ټیم په 40 منډو پکې بریا خپله کړه. کابل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي غواړي د پاکستان هغه اندېښنو ته ځواب ورکړي چې وایي کابل کې د سفارت ډیپلوماټان ځورول شوي دي. د افغان چارواکو دا غبرګون له هغه وروسته دی چې کابل کې د پاکستان سفارت ویل افغانانو ته د ویزې ورکول ځنډولي دي او هم اسلام آباد کې افغان سلایار د هغه څه له امله د بهرنیو چارو وزارت ته بلل شوی چې پاکستانی چارواکي کابل کې د خپلو ډیپلوماټان ځورېدل بولي. هند د هند پلازمینې ډیلی مشر وزیر اوروین کجریوال وایي د دې هیواد په شمال برخو کې د هوا ککړتیا دومره ډیره شوې ده چې نوره د زغملو وړ نه ده. چارواکو له خلکو غوښتنه کړې ده چې د ځان ساتلو لپاره په کورونو کې پاتې شي. ټاکنو کمیسیون د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دیرمالوګ شرکت د معلوماتو له مخې 1,843,000 بایومټریک رایې باوري او 80,000 نورې بې باوره ګڼل شوي دي. د ټاکنو لومړنۍ پایلې د لړم پر 23 اعلانېږي. بنگلاديش د بنگلاديش لوبډلې د 3 ورځو لوبو لوبلړۍ په لومړۍ سیالۍ کې د هند لوبډله په خپل کور کې ماته او لومړۍ بریا یې خپله کړه. سعودي د تیلو ملي شرکت ارامکو وایي پلان لري چې خپله ونډه د ریاض ونډو بازار کې وپلوري او که دا کار کیږي دا به نړۍ کې تر ټولو لویه عرضه وي. دا ګام د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د اقتصادي پلان برخه ده. کابل د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي ویلي چې چین کې له وسلوالو طالبانو سره د بین الافغاني ناستې لپاره د افغان حکومت لخوا پلاوي ټاکل شوي دي او غونډې ته نږدې ورځو کې به اعلان کړي. یوې سرچینې BBC ته ویلي چې دا ناسته به د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته وشي. مالی وزارت د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د ملي راډیو ټلویزیون د ملکیت اړوند یوې ټوټې ځمکې د خرڅولو او یا اجاره ورکولو په اړه څېړنې کوي. دغه وزارت وروسته له هغه دا ژمنه څرګندوي چې د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون ویل د ملي راډیو ټلویزیون اړوند هر جریب ځمکه هر کال د 1 سټرلینګ پاوند په بدل کې د بریټانیا سفارت ته په اجاره ورکړل شوی ده. مریم نواز د پاکستان د پخواني لومړي وزیر نواز شریف لور مریم نواز نن دوشنبه د لاهور محکمې په ضمانت له زندان آزاده کړه. پاکستان شمالي وزیرستان کې 4 پاکستانی پوځیان هلاک شوي دي. د تازه راپورونو له مخې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د 2 جلا پیښو له کبله 4 پاکستانی پوځیان مړه شوي دي او یو بل سخت ټپي دی چې دا مهال په روغتون کې د تداوي لاندې دی. عراق د امنیتي سرچینو له قوله د رویټرز د راپورونو پر اساس پرون یکشنبه شپه په د عراق کربلا ښار کې لاریونونو د ایران د کنسولګرۍ دیوالونو ځینو برخو ته اور ورته کړی دی. لاریونوالو د ایران له کنسولګرۍ د ایران بیرغ ښکته او پر ځای د عراق بیرغ پورته کړ. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هره شپه تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه واورئ نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. مننه.